کونړ عامې روغتیا ریاست د هیلنټ ټي پی او همکارې موسسې په مرسته کونړ کې 2 بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته د 12 میلیونه او 460 زره افغانیو په لګښت 212 قلمه مصرفي موادو او طبي درملو ترڅنګ د څه باندې 1 میلیون افغانیو په لګښت غیر طبي وسایلو د لیږد خبر ورکړ. هغه روغتیایي مراکز چې په هغې کې کومې نیمګړتیاوې وي د کوم طبي او غیر طبي وسایلو ضرورت و، هغه که ګازي بخاري دي، ګاز ډبې دي، د مریض دپاره کمپل ده، د اور وژنې دپاره الې دي، او په ضمن کې د راروانو 3 میاشتو دپاره د درملو سپلایي چې ټولو د کونړ ټولو روغتیایي مراکزو ته همدغه درملو سپلایي ترسره کېږي. کونړ د ټولو ولسوالیو د مراکزو سره د کلینیکونو څخه چې کوم کومک وشو موږ د دې مننه کوو، شکریه ادا کوو او تعاون را په دې خوا باندې چې اوس پورې څومره خلک د ولس مراجعه کلینیکونو ته سوا شوې ده، ډېر راځي اعتماد یې سوا شوی دی. کونړ کې د هیلنټ ټي پی او موسسې مسؤل وایي کونړ عامې روغتیا ادارې سره یې همغږي پیاوړې ده او د صحي مراکزو سمبالتیا ته ژمن دي. موږ بسنه نه کوو، انشاءالله همیشه هم هلې ځلې جاري ساتلي او نورې مو ساتو تر څو وکولی شي د کونړ غریب ولس لپاره چې موږ مسؤلیت په غاړه اخیستی په ښه شکل ادا کړو. د یادونې ده د همدغه بېلابېلې طبي او غیر طبي درملو په مټ به د روغتونونو خدمات ښه او د هیوادوالو روغتیایي ستونزې به ورسره راکمې شي.